کله چې لوګو جوړیږي په هغه کې د کمپنۍ ټول میسج پروت وي. اکثره داسې کېږي چې تاسو هغه لوګو ته وګورئ نو پوهیږئ چېرې دا لوګو د کومې کمپنۍ ده او د څه لپاره جوړه شوې ده. ځینې وخت داسې هم کېږي چې تاسو یو لوګو ته وګورئ مګر په هغه کې یو پټ میسج پروت وي، تاسو په هغه باندې پوه نه شئ چېرې د دې مطلب څه دی. خو زیاتره وخت کمپنۍ په قصدي ډول باندې دا کار کوي او په خپل لوګو کې یو پټ میسج اچوي. ځینې لوګوګانې زر ته مثال په توګه باندې راوړم، تاسو به لیدلي وي خو د هغه په معنی باندې به نه یاستئ پوه شوي. د امازان لوګو ته که لږ تاسې ځیر شئ نو له ا څخه زیډ ته یوه نښه لري. معنا دا چې موږ له الف تر یا دلته ټول شیان لرو، تاسو کولی شئ هر ډول شیان دلته پیدا کړئ او وایخلئ. د فیډکس په لوګو کې هم یو تیر یا ایرو ته ورته یو نښان شته. نو دا چې دا کمپنۍ د خلکو اموال له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي، دا نښه د سرعت او حرکت معنا ورکوي. همدا ډول د پنټریسټ په لوګو کې د پن یو نښان شته چې د دوی په ویب سایټ کې تاسو کولی شئ هر څه مو چې خوښ شي پن یې کړئ، یعنې له ځان سره یې سیف کړئ او آینده کې بیا وګورئ. همدا ډول د ټویوټا کمپنۍ په لوګو کې د موټر د سټیرینګ ویل یوه نښه ده چې موږ تاسو ورته سټیرینګ هم وایو. او که چیرې همدې لوګو ته نور هم ځیر شئ نو د کمپنۍ د نوم ټول حرفونه پکې موجود دي. نو لوګوګانې یوازې نښانونه نه دي او په دې کې د کمپنۍ ټول میسج پروت وي چې اکثره کمپنۍ د خپل د کمپنۍ د میسج مطابق جوړوي. که ویډیو مو خوښ شوی وي نو ویډیو لایک او چینل فالو کړئ.